سبا علما هم په دې شي کې گرفتار دي. د حکمت او د مصلحت صادرې په ځان باندې راچولې دي. بس وایي حکمت نه به کار اخلو، مصلحت نه به کار اخلو، بس ته دا د حکمت او مصلحت صادرې مو ډېرې وشلولې. علیه وسلم بنفس نفیس په جنګونو کې شریک شوی دی، جهادونو کې شریک شوی دی او د الله رب العالمین د دین د خاطرې قرباني ورکړې ده. د محمد رسول الله وینه مبارکه په ځمکه باندې تویه شوې ده. الله رب العالمین قرآن عظیم الشان کې فرمایي وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وجنګېږئ په لاره د الله کې تر څو پورې چې فتنه ختمه شي. فتنه چې شی دی محترم ورونو، فتنه دا د کفر نظام دی، فتنه د کفر زور دی. الله رب العالمین قرآن کې داسې نه ویلي چې تاسو وجنګېږئ تر هغه وخته پورې چې کافران ختم شي. نه، کافران نه ختمېږي. الله پاک وایي چې د کفر غلبه ختمه شي، د کفر دبدبه ختمه شي، د کفر زور ختم شي. نو د کفر زور دا د جهاد په ذریعه باندې ختمېږي. کله چې اسلامي نظام راشي، د مجاهدینو واک راشي، اسلامي نظام راشي، نو بیا به دا ټول ارڅ په خپله باندې اصلاح کېږي. اوس د دنیا واعظان ګرځېږي، د دنیا مبلغین ګرځېږي، د دنیا علما ګرځېږي، خولې په نصیحتونو باندې نور راستړی شولې، خو زمونږ د ملک زندګي نه برابرېږي، زمونږ د ملک ترتیب نه برابرېږي او مقه شان دي په فحاشۍ او عریانۍ کې روان دی. ولې؟ ځکه زمونږ نظام صحیح نه دی. کله چې صحیح نظام راشي دا هر څه بیا په خپله باندې بیا ختمېږي. حقانیه کې به مختار الدین شاه صاحب ویلي، مختار الله شیخ صاحب، هغې به ویلي وایي ګورئ تاسو وایي دا ټول علما تاسو وایي صرف د دې اکوړي په دې بازار کې وګرځېږئ او ټولو خلکو ته ووایي چې مونځ کوئ، مونځ ته راځئ، دا کوئ، ټولو خلکو ته زاري منتونه ورته وکئ. خو چې د ماسپښین وخت ټایم شي ټول خلک به په همغه شان دي په خپلو کاروبارونو کې مبتلا وي. څوک به کمپیوټر ناست وي، څوک به چیشته ناست وي. خو چې کله یو اسلامي نظام راشي، یو طالب، یو مجاهد، یو چوکه به ورسره وي، دغه چوکه به صرف په دې ګوته کې داسې تاوی د هغې د بازار د هغه سر نه به را روان وي، هغه سره پورې چې رسېږي ټول دوکانونه به بند شوي، ټول خلک به مسجد ته تلي. بیا ولې؟ اسلامي نظام به بیا راغلی. نو اسلامي نظام چې کله راشي موږ او تاسو به په خپله باندې بیا په شریعت باندې برابر شو، په خپله به موږ او تاسو بیا په پوره دین کې ورداخل شو. خو د اسلامي نظام دپاره کوشش کول دا زمونږ او ستاسو لازمه فریضه ده. ګورئ موږ نه به الله رب العالمین د قیامت په ورځ دا تپوس نه کوي چې تاسو اسلامي نظام ولې نه دی راوستی. تا ورته سوچ کړی دی که نه؟ اسلامي نظام دپاره تا سوچ کړی دی که نه؟ دا زمونږ او ستاسو یوه مهمه فریضه ده. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بنفس نفیس په خپله باندې اسلامي نظام دپاره کوشش کړی دی. ولې په دارالندوه کې چې کله د کفارو میټینګ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي وایي که ته چېرته یو ښه جنۍ غواړې نو موږ به ورته ښایسته جنۍ هم درکو، که ته چېرته مشري غواړې موږ به ورته مشري درکو، که ته چېرته هر ترتیب غواړې، هر څه دې زړه ته کېږي موږ به تا سره هغه ومنو، بس تا به موږ مشر هم کړو، تا له به موږ واک هم درکو، تا له به موږ پروټوکول هم درکو، خو صرف د خپل کار نه قلار شه. بلکې رسول الله مبارک ته دا فرمایش هم وکړ و یو کال خیر دی ته خپل نظام چلو، یو کال بیا موږ چلو. رسول الله ورته فرمایي دا خو څه دوکانداري نه ده؟ نه، وایي دا دین دا به ټول د الله رب العالمین. نو د الله رب العالمین اسلامي نظام راوستل دا زمونږ او ستاسو یوه لازمه فریضه ده. موږ او تاسو به دې دپاره سوچ کوو، د دې دپاره وګورو. نن سبا افسوس مقام دا دی نن سبا علما هم په دې شي کې ګرفتار دي، د حکمت او د مصلحت صادرې په ځان باندې راچولي دي. بس وایي حکمت نه به کار اخلو، مصلحت نه به کار اخلو، بس ته دا د حکمت او مصلحت صادرې مو ډېرې وشلولي. نور د دې نه بعد د حکمت او د مصلحت صادرې نه بلکې د اسلامي نظام دپاره کوشش کول او زور وهل دا زموږ او ستاسو لازمه فریضه ده. په دې کې موږ خپل ځان، مال او د کم د دې نه موږ قرباني هم ورکوو. بیا زما عزیزان ورونو، ابراهیم علیه السلام واقعه دا ستاسو وړاندې ده. ابراهیم علیه السلام دا د چا زوی و؟ دا د ازر زوی و. دا د ازر زوی و. پلار یې د نمرود سره وزیر و، پلار یې د نمرود سره وزیر و، بت فروش و، بتونه به جوړول. دومره غټه مرتبه وه. خو ابراهیم علیه السلام ویل چې نه، زه په دې نظام کې دننه کېږم نه،
کنه ابراهیم علیه السلام ته ښه دا چانس و چې په دې نظام کې ځان دننه کړی وی او چې کله د وزارت مقام ته رسېدلی وی نو یو دم به اسلامي نظام راخور کړی وی خو ابراهیم علیه السلام وویل چې نه دا لاره ټیک نه ده نو دغه لاره مکمله پرېښوده او په بله لاره باندې راتاو شو چې په سخته لاره وه هغه دا چې د بوتانو نه غوږونه پرې کړل د بوتانو نه پوزې پرې کړې د بوتانو نه لاسونه پرې کړل او بیا وروسته یو برهان ورته پیش کوي خلک ورته وایي دا چا کړي دي نو ابراهیم علیه السلام ورته